ګمان مې کېږي را روان ماښام ته نه رسېږي. ګمان مې کېږي را روان ماښام ته نه رسېږي. ګمان مې کېږي را روان ماښام ته نه رسېږي. دا قافله د ستړي ژوند مرام ته نه رسېږي. واه ډېر ښه دی. څوک چې یو ځل د خپل معیاره غورځېدلي هغوی بیا که ډېر زور وکړي نو خپل مقام ته نه رسېږي. واه دا بیا ووایه یار دا شی. ډېره مننه. څوک چې یو ځل د خپل معیاره غورځېدلي هغوی بیا که ډېر زور وکړي خو خپل مقام ته نه رسېږي. ډېر ښه دی. زمونږ په خاوره کې الله دا خاصیت ایښی دی. د نورو خاص سړی زمونږ عام ته نه رسېږي. ډېر زبردست دی. په داسې خاوره به څوک څنګه محبت وپالي چې یو مین هم د جانان سلام ته نه رسېږي. ډېر ښکلی دی. دا لیونۍ یوه خبره هم په زړه نه ساتي. د زړه خبره به مې ولې بام ته نه رسېږي. دا بیا ووایه دا شعر یار. ډېره مننه. دا لیونۍ یوه خبره هم په زړه نه ساتي. د زړه خبره به مې ولې بام ته نه رسېږي. ډېر زړه پورې. قراره مونږ که هر ځای کې مرو لامل یې دا دی مرغۍ چې لوږه روان اخلي دام ته نه رسېږي. ډېر مزېدار دی. په سترګو ړوند یم زخمي مې مات وزر راوړی. د ژوند صحرا ته مې د ځان سره څادر راوړی. ډېر ښکلی دی. د جانان مینه مې کامله زړه کې وساتله. خلک راټول شي ما کوزه کې سمندر راوړی. واه ډېر ښکلی دی یار. بیا ووایه دا. ډېره مننه. د جانان مینه مې کامله زړه کې وساتله. خلک راټول شي ما کوزه کې سمندر راوړی. ښه رنګ دی یار. د جانان کټ د جنازې مې په اوږه راوړلو. احساس کوم چې په اوږه باندې مې غر راوړی. ډېر ښه دی. زه خو په خپله امن غواړم په امن مړ یم. ماله اکثر زما د کلي خلکو شر راوړی. واه ډېر ښه دی. قراره زه یې چم کې ګرځم او چغې وهم. سپوږمۍ په سترګو کې او اوښکو کې مې لمر راوړی. ډېر مزېدار دی یار. لکه پاړوله چې دا ټول ښار تماشې له راځي داسې دردونه مې په نیمه شپه سینې له راځي. ډېر زبردست. تا پکې ځان جوړې ښکل کړی دا ممکنه ښکاري ګنې نو څه کوي میږیان چې آینې له راځي. ډېر ښه دی یاره. ډېر زبردست. ډېره مننه. تا پکې ځان جوړې ښکل کړی دا ممکنه ښکاري ګنې نو څه کوي میږیان چې آینې له راځي. مین یې کړم خورا یې نه کړله مین ولې شوم. مین یې کم مین یې کړم خورا یې نه کړله مین ولې شوم. څه عجیبه شان سوالات مې حافظې له راځي. ډېر ښکلی دی یار. زما په غم ما سره ډېر خلک تر څنګ ولاړ وي. دا خلک درد محسوسوي که نه مزې له راځي. مزې له راځي. حقیقت دی. راشي دا شعر بیا ووایه یار. ډېره مننه. زما په غم ما سره ډېر خلک تر څنګ ولاړ وي. دا خلک درد محسوسوي که نه مزې له راځي. بالکل. راشي او لاړ شي د یو څو لحظو دپاره قرار لکه خطیب چې د منبر سر له خطبې له راځي. ډېر ښکلی دی یار. قرار یې دغه څو شعرونه ډډالې کوم چې ترمنځ مو خبرې یو دوه درې راغلي دي. دا ځکه مو په منځ کې فاصلې راغلي دي. او له هغه ورځې ګورم چې خپلوان مې سیوا شوي د کله نه چې لږې شان پیسې راغلي دي. واه دا بیا ووایه دا شعر. مننه. له هغه ورځې ګورم چې خپلوان مې سیوا شوي د کله نه چې لږې شان پیسې راغلي دي. جرګه کې همغو نن د سورۍ خبره کوله دا کم چې له مکې او مدینې راغلي. واه بیا ووایه دا شعر یاره. جرګه کې همغو نن د سورۍ خبره کوله دا کم چې له مکې او مدینې راغلي دي. مورجانې ستا دعا وي زه په هېڅ را خبره نه شم په ژوند کې چې مې څومره حادثې راغلي دي.